माविया भाई जी जी नन دې ډیر څه سوچ لګېدلی دی ذکر کې یا په بستر کې پروت حدیث دی اورېدلی دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په نرم نرم بسترو کې د الله ذکر کوي نو الله پاک په ول په جنت کې اعلی درجه ورکوي نو څه ډېر هیرس مې لګېدلی دی بس دغه ذکر دی او زه یم ذکرونه خپل کوم ماشاءالله کوم ذکر کوي جی زه خو ذکر کوم الحمدلله چې هر څه ذکر وي د الله پاک نوم ډېر خوږ دی که څوک لا اله الا الله وایي که څوک الله اکبر وایي که څوک مطلب هر یو ذکر کوي خو ذکر مطلب پکار دی که نه ماشاءالله او جیانو دغه ذکر کوم نو الله پاک خوشحاله آباد ساتي تاسو هم ذکرونه کوئ ټیک ده خپل قیمتي ټایم مه ضایع کوئ دغه دور د ژوندون دی ملګرو ویډیو تاسو کته خو د دې نه پس په سوشل میډیا باندې خلک یو مطالبه کوي په هغې کې وایي چې ګل چاهت چې کومې ویډیو مخکې اپلوډ کړي دي چې هغه دې ډیلیټ کړي زه تاسو ته یو څو ویډیو ښیم یعنې هغې چې کوم قسم ویډیو اپلوډ کړی وي یعنې په تقریبا کال مخکې خلک په هغې باندې اوس نیوکې شروع کړي چې دې له پکار دي چې دې څنګه نوم بدل کو همدغسې دې وایي دا اوس ولګي او خپل کم زړې ویډیوګانې چې دي هغه دې ډیلیټ کړي نو یار تاسو هم هغه په یوه کې نه پرېږدئ اوس هغې کم کارونه چې شروع کړي د دین اسلام تبلیغ هغه شروع کړی دا وخت هغه هم په تبلیغ کې روانه د مختلف قسم پنجاب کې مختلف قسمه ځایونو کې ګرځي او تاسو بیا هم په هغې پسې خبرې کوئ نو ډېره د یو شرم خبره ده نو دغه ویډیو نوې کوم ګل چاهت چې ویډیو هم تاسو سره شریک کړه